جوړ اوسې ساتمن خیر په خیر یې دا څه شی دی دا خو زما اسنادونه دي مخکې چې زه جوړ وم روغ وم وظیفې مې کړې سرټیفیکټونه دي تحصیلات اسنادونه دي بیا زه چې اوس مریض یم جراح د اعصابو یم کوم کار نشم کولی کوم روزګار نشم کوم هلته ډاکټرانو مکتوب راکړی خارج ته لاړلم چیرې اداره کې کار نشم کوم ځکه اعصاب مې جراح دي 8 کاله مې کار کړی دی په بانګو کې تر منیجري پره زه په بانک کې مې کار کړی بیا دا دغه لپاره یو څوک لږ توجه وکړي نور رنګ یو ډوډۍ پیدا کړي بېکاره یو د غربت د لاس دا ټول سرټیفیکټونه د اسنادونه دي تجربه کاري چې ما کار کړی هلته د بیا زه جراح د اعصابو شولم څوم پورې د مکتب ویلې ده څه شی دې ویلې ده ما اداره منیجمنټ محاسبه بانکداري دا مې ویلې دي چې بانک ورته لیکلي چې دا کوم مرض لري بیا ډاکټرانو په جواب کې دا لیکلي دي دا بیا خارج ته هم ته لاړې هو دغه یعنې پاسپورټ مې جوړ کړو د آینده پاکستان ته ما خوبی برادر ما فکر کنم که در بانگا کار میکرد دا د 12 شرطنامه ده تا ویل اداره و منیجمنت میویلی اداره منیجمنت می دا تصدیق دی چې هر برانچ کې ما کار کړی دی دا سیمینارو کې چې ما اشتراک کړی سرټیفیکټونه راکړل شوي دي یعنی څومره تجربه کاري لري 8 کاله تجربه کاري لرم 8 کاله تر مدیریت پورې دا د انداغه مدیریت پورې تا منیجري پورې اوس څنګه دلته ناستې څو ورځې کېږي ناستې څومره وخت کېږي یو 2-3 کاله کېږي چې زه د کار نه وتلی یم سبب د مریضي مې ځکه چې اداره کې کار ونه کې تا ته خو معاش نه درکوي چې جوړ نه وی که نه کار نه درکوي تاسو خو مکتوب ولوسته چې ډاکټرانو لیکلي وي چې دا کومه نتیجه مطلوبه نه ده ورکړې دا یې مریضه دا خارج ته لاړ شي خارج ته زه لاړم په شخصي روپۍ باندې نور بانک خو په کار کوي دي نه اداره وایي دا خو مریض دی ډاکټرانو لیکلي دي وایي کله چې ته جوړ شې ډاکټرانو صحیح ولیکي بیا کوی چې ته اداره ته یا دغه مربوطه اداره ته مراجعه وکړې خو چې ډاکټران تصدیق وکړي کور دې چېرته ده څوک کور کې کار کوي کاریګر دې څوک ده څو ماشومان دي ما کور خو دا اومه حوزه کې ده یو بچی مې ده یو مې خانم ده او وروڼه چې دي هغه جدا دي د هغلته اومه ناحیه کې اوسېږو اندازه ټول یو نیمه میاشت کېږي دلته زه کښېنم کور مونږ پلار جدا کړي یو که نه پلار خو اوس یې ما نه کرایه نه اخلي مخکې مې چې معاش درلودو کرایه مې ورکوله اوس خو پوهېږي چې دی مریض دی کرایه نه رانه اخلي دی سپین ږیری دی کوم عاید نه لري خو دغه وایي چې زوی مې مخکې معاش درلودو یو 2-3 زره مې ورکولی چې دی یو نیم شی واخلي که نه فعلا خو کرایه نه ورکوو که آینده کې بیا هم چیرې زه روغ شولم کار وظیفه کوم بیا پلار دغه تقاضا لري چې د موږ نه 3,000 روپۍ د خپل کور دغه نه واخلي ځکه چې هغه وایي چې زه عاید نه لرم سپین ږیری یم بوډا یم تاسې ځوانان یم بیا اوس چې دلته ناست یې څو میاشتې کېږي دلته چې زه ناست یم اندازه د ما 1.5 میاشت کېږي څه کم 2 میاشتې 1.5 میاشت کېږي چې زه دلته ناست دلته په کوم هدف ناست یې دلته په دغه هدف ناست یم چې دغه سندونه مې دغه دپاره هغه کړي دي چې زما د مریضي نه څوک خبر شي زما د درد نه خبر شي روزانه زه یا وچه ډوډۍ کور ته پیدا کړم بچي ته شیدې پیدا کړم دغه جرأت ماته راکوي چې زه دلته کښېنم خپله یا د لاس د لارې نه هغه تکلیفونه چې لرو داخل کې څو خبري دوا خورم له دغه دپاره ناستو چې یو څو روپۍ پیدا کړو روزانه مونږ کور ته بعضې خوراکي مواد واخلو د کور چلنه وکړو د دغې لپاره ناست او دا د غاښو مشکل دی نه دا غاښونه خو چې زه مریض شولم بیا شوک د برقي ماته راکړل شوی دی دا غاښونه ټول ختم شوي دي سترګې ضعیفې شوي دي ویښتان سره ختم شوي دي نور وجود کې دغه ډوکې چې دي دغه خپل غا لري دغه مقاومت ضعیف شوی دی دغه دواګانې که نه دغه ډېر بد مرض دی نور کوم فزیکي وړتیا نه لرو چې موږ مثلا کار وکړو یا کومه سرمایه شخصي نه لرو چې موږ دکان جوړ کړو بیا دکان چلیږي په سالم مغزو باندې چلیږي
کاروبار چې کېږي یا کومه پیشه چې کېږي چې دماغ د سالم نه وي هغه مخکې نشي سړی بولی که نه څنګه حالات در باندې راځي بیا د مریضي کې والا مریضي کې خو داسې حالات اوس خو لږ د دوا سره کنټرول یم مخکې به دغسې حالات راتلو چې جنګ به مې کوم د پزې نه به مې وینې تللې زړه به مې ډېر غکېدو دواګانې کور و یعنې ځان وژنه ته ځان راکولم غورځېدلم به بس وبلوېدلم که نه په ځان باندې ډوډۍ به مې نه خوړله یا کور نه به نه وتلم اوس څنګه یې اوس خو لږ ښه یم خو نظر د ډاکټرانو په دوا باندې یو څه یعنې لږ یې ښه و بد پېژنم که نه د دوا د خوړلو په جریان کې چې دوا خورم اوس تا ته څه ضرورت دی ما ته تداوي ضرورت دپاره دغه ده چې د ما دوا مهمه ده ښه دوا دا مهمه ده چې مثال دغه دوا زه خورم تر څه وخت پورې چې زه لږ ښه شم بیا به ډاکټر ته زه مراجعه کوم ځکه زه څو ډاکټرانو ته تللی یم بیا دغه ډاکټرانو یو کمیسیون جوړ کړو دغې ټوله فیصله په دغې راغله چې دا دوا به ورکوو تر څو چې د مطلوبه نتیجه راوځي یعنې دی څومره ښه کېږي بیا یې ما نه اول اخلي چې ته څومره ښه یې مثلا زه ورته یم چې اوس لږ د دوا سره ښه یم کومه دوا چې لږ ښه نتیجه ورکړي هغه بیا مسلسل خوړل کېږي نور د دغه حساب ده یو د دوا مشکلات دی بل د کور د چلندن مشکلات دی اوس په دې راځو چې موږ همکارانو مخکې هم تا سره لکه چې لیدلي وو ما سره لیدلي چې ما ته کوم شی راکړ شوی ده په وخت و زمان کې خو دا خو وخت و زمان دغه وایي چې ډاکټران مطلوبه یا نه مشروع خبرې کړي ځینې ډاکټران وایي چې تا ته یا خپل یا تیش درکړی چې تا مغز خراب شي ښه خو دا په اثبات نه ده رسېدلی خو بعض دغه ډېر غږ کوي چې دی مخکې جوړ و دا څنګه یو دم دغسې خراب شو ناڅاپه د مرضونه د عصبي چې دي دغه زر کې دغه کېږي ما په خیال چې تا کار مخکې روان و ته ډېر یو ښه شخصیت وي کار دې په مخکې تلو کېدای شي کوم سړی داسې پیدا شوي چې تا سره یو خدایي برخورد کړي وي یا خپلو خپلوانو کې یا بېګانه کې ځکه هغوی مونږ همکاران خو همداسې ویلې دا راته وویلې چې دغسې یو مشکل کېدای شي وي ما مخکې ته چې شته ده زه خپله اداره کې ډېر سلیمه سړی وم ځوان وم پابند وظیفې و د اخلاق خاوند وم بعضې دوستان شته ده رقیبان شته ده خو اکثره یې مونږ شکونه په دغه کېږي چې اعتماد یا ډوډۍ کې یا پچي کې یا یخ سره تللی یا دغ سره تللی ډاکټران په دغه نتیجه رسېدلي چې څنګه دغسې مرض پیدا شو چې هېڅ تشخیص یې نه کېږي که نه باید دغه دوا سره تغذیه کوې چې دا کوم غږ دي بعضې بیا دغه ویل چې شاید تا ته یو داسې زهري مواد درکړل شوي وي دغسې په زهر آلوده مواد یا ډوډۍ کې یا په نوشابې یا درکړل شوي وي چې غوښتل چې تا یې بینه یوسي که نه مغزه لیونی دي دغه ډېر اندازه په 100% دا ډېره نتیجه ورکړې ده که نه ډاکټران دغه ته رسېدلي دي نو بس ظالمان پیدا کېږي د ما غاښونه چې توی شول سترګې مې ضعیفې شولې نو بس دغه خو مونږ چا سره بد نه یې درلودلې خو نن سبا کچېرې دا و تا خپل کار کې صادق وې آفرین صادق و یو څو روپۍ دې ګټلې باورمند وم یو څو روپۍ و د خلکو سره برخورد ښه و په اداره کې برخورد ښه و د خلکو سره انساني غم مې کوه بې ځایه ګشت و ګذار مې نه کوه نه مشروع ځایو ته نه تللم نه مشروع محفلو ته نه تللم زه هذا خانه هذا مسجد و وظیفه و کور ته راتللو نو دا اندازه بس دغسې خلک پیدا کېږي مونږ تاسې جامعه خو تاسې لیدلې ده چې ډېر خلک د داسې دسیسې ښکار شوي دي دغسې توطیې ښکار شوي دي چې دښمن معلوم نه شي دوست معلوم نه شي هېڅ پته ونه لګېږي څوک په کوډ او په جادو په سحر باندې څوک په دوا او په بدو شیانو باندې سړی او چیز کې ګرفتاروي دغسې خبرې دي ځکه چې دښمنان دي دا ډېر نامرده کار دی دا ډېر یو بزدله کار دی چې کوي هر څوک چې د اول ما سره که شوي دي ما قایچه سره ما بند نه دي که بند مې کړي وای ما ته ویلي وای ما به هره غاړه به مې ورته ایښې وای دا ما غاړه ستا چاړه داسې نامرده نه یم خو ما چې څومره شاته زه ګورم بیکګراونډ مې ګورم چا سره ما بد و ډېر ښه چلېدلی یم که نه تا بدي دا و ما درته وویلې چې تا ښه کار کړی ده صادق وې په کار کې دا څو روپۍ دې ګټلې دغه یې تا بدي و ځواني مې لږ درلودلی خلکو سره برخورد د سپین ږیري سره په کلي کې په
بې ځایه نه و خلک تعریف کړی دی په ادارو کې و د مشانو د کشانو د هر چا سره سازش به مې کوو که نه بس خدای دې چې هر څوک داسې کار کړي په دې دنیا کې هم سزا ورکړي په هغه دنیا کې بس الله او که تا ته داسې مریضي پېښ شوي الله دې روغ صحت درکړي بس خب دوستان عزیز به گمان اغلب فکر کنم که برادر ما یادم کار خود صادق بوده در جای کار میکرده کدام حادثه برش رخ داده یا ای که در قبال دوستایشان کدام کسی خب میگه ما برای کسی ضرر نرساندیم ضرر ما بوده که در کارم صادق بودیم در وقت زمانش رفتیم به کارم به وظیفه یک چهار پی حق حلال پیدا کردیم اما هستن انسان هایی که اون امور دیده ندارن چون تجربهش ما داریم کسایی که مثلا در خارج است یا در داخل است میفهمند که یک آدمی که یک جای میرسه یا به یک کار خوب میرسه به یک زندگی خوب میرسه کسایی که خویشاوندایش است چقدر بدبینش میشه یک تعداد دیگه در محیط کاری چقدر بدبینش میشه این برادر ما فکر کنم چند بار کدام کارهای ما که سر خورده همین شکایت کرده که یعنی به این نتیجه رسیده که ایره کدام کس چیز داده و کدام کس به خاطر چیز داده است که در کار خود عالی میدرخشیده کار خود به وقت و زمانش انجام میداده و امروز از مجبوری آمده که پس یک دو تا نان پیدا شد و دو تا بوتل رنگ و دو تا برس مانده پیش روی خود و پیشکش دستم دراز نمیتون چیزا را به خاطر مانده که بفهمه یک هموطن ما که یک کسی که اینطور یک زندگی داشت حالا چی رقم زندگی داره یک پروردگار به یک حالت است دیگه بندایش همیشه در هر حالت قرار میگیره و انسان هایی که دارن همیشه شکر بکشن به جوری خود به پول و پیسه خود مغرور نشن و خدا و کسایی را که یک مشکل بر یک انسان پیش میکنه هدایت اگر قابل هدایت نیست نابود کنه آمین هم دست سعیده کنه زی چیزوی خب هموطنای عزیز بازم خوش آمدین امیدوار هستیم هر جایی که هستین هموطنایتان فراموش نکنین و هستن کسایی که مثل ازی جوان که یک وقت کار و بار داشت زندگی داشت به اثر بی‌توجهی شاید خودش یا از دل پاکش کدام ظالم در حقش کدام کار کرده که او را خدا میدانه هم دسیده کنه و خداوند پاک دیگه اگر او این کار کرده هدایت اگر قابل هدایت نیست دیگه همو گپ پیشتر نیست خدای در خپل سزا ورکړي الهی امین و اگر این مریض از دیگه خداوند پاک صحت کامل نصیبش کنه آمین آمین خب با کمک یک هموطن ما که امان الله جان یوسفزی است از جرمنی 16650 افغانی روان کرده بود که ما امروز برنج هم کلان خریدیم یک سر برنج شوله‌ای را اضافه کردیم و دو چیز دیگه که ضرورت به جوان ما دیدیم من حیث هموطن 1 کیلو چهارمغز و 1 کیلو بادام خوبش که این قیمتایش هم شاید ناشته باشه 1050 بادام 780 هم چهارمغز که 750 برای ما نمیفهم چند حساب کرده این هم قیمتایش اینی دو تا را دیگه ما خاص برای خودت گرفتیم که یک چند روز بخوری اعصابت نرمال شوه هر کس که پول روان کرده از طریق شما از او تشکری میکنم یک جهان سپاسگزار هستم در آینده هم په امید میخواهیم از همونطور مردم که مانند امرای ما کمک کرده به دیگران فهمیدی کمک کنه از طریق شما از شما یک جهان تشکری میکنم که آمد اول ما را گرفتی کمک کردی صدای ما به گوشه اینا رساندی یک جهان از برنامه شما برنامه خوب است برنامه کسایی است که دست از او کسایی میگیره که او نیازمند است مریض است
خوب برنامه است. از مردم میخوایم اگر در داخل کشور باشد بیرون کشور باشد این تر برنامه تعقیب شود، کمک شما برای شما از طریق شما، از طریق چینل شما سپورت شود، کمک مالی شود، سلامت توجه زیاد داشته باشد. شماره تماس چند است؟ این دقیقه شمیره 0767 83 85 86 شماره برادر ما 0767 83 85 86. سلامت باشید. داد جب که خب از طرف برادر ما امانالله یوسفزی از جرمنی 16650 افغانی. باش ببینیم چقدر باقی مانده که ما نظر به دیگه دوستا برنج 10 کیلویی را به 3.5 سیره تبدیل کردیم، او را یک سیر اضافه گرفتیم و 2 قلم بادام و چهارمغز هم برای خودت گرفتیم که چند روز در خانه باشی، حساب دل گرم شی، بیا خدای مهربان ده. دغه خود یوسفزی د ورور له طرفه و چې سودا هم درته واخیسته او دغه پیسې باقي وي چې دا به مننه کوم ژوندی اوسې. او موږ د دوستانو له طرفه خالد ماما فرانسې نه 14,450 افغانۍ را لیږلي دي چې دا مونږ خاص تا ته درکوو چې خپل دوایي پې وکړي. دوا مخ کول چون در هر ماه 2000 3000 4000 پول دوای از این برادر ما میشه که اگه او را نخوره قسم قبلا یاد کرد که یا اعصاب خرابی میکنه یا مثلا کس را نمیشناسه یا مثلا در خانه کتش کس راحت نمی باشه و او خاطر ما چهارمغز و بادام هم برش گرفتیم یک چند روز در خانه آرام کنه. و این 16450 افغانی از طرف خالد ماما یا برادر ما خالد جان که از فرانسه روان کردن. 5 6 7 8 و 11 700 900 1012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15000 هم دسته سیاست رو غنی به حساب او کنه 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 فکر کنم 16650 است. بخیلی دست تا چه وش میره در جوانده اوسی. از طرف خالد ماما یا برادر ما خالد جان از فرانسه 16450 اینجا همکاران نوشته کرده و 650 این 200 کرای موتر هم بر آمد که سودا را ببرید هم دسیده کنه او 2000 روپای دیگه بل رور نه اضافه پاتی وی صاحب نه قدم مننه کومیته باغ جب کې کا بس دعا به وکړو بس خدای دې ټول سره خو کې هر څوک چې بېوزلو سره کومک کوي مریضانو سره کومک کوي خدای دې ټولو ته اجر عظیم ورکړي مریضانو ته شفا ورکړي او کوم هغه خلک چې په خارج کې دي چې 1 روپۍ را لیږي 100 روپۍ خدای دې هغوی ته مجرونه ورکړي یو په درې د خدای وزرونه ورکړي امین. بس مونږ هر چا چې مونږ لاس نیولی دی تاسې طرف نه یا کمک کړی یا فرانسه نه یا جرمني نه د هغې نه یو جهان مننه کوو. ډېر خوشحاله یو. خدای دې په دغه دنیا په هغه دنیا اوازونه ورکړي او تاسو د خدای اجر عظیم درکړي او دغه خلکو څخه دغه خواهش کوم چې د داسې خلکو لاسوینه وکړي د تاسو د چینل نه او تاسو چې رسیدګي وکړي داسې بېوزله او بېچاره مریض خلکو ته په عین وخت کې خپل ستونزه خپل مشکل در سره شریک کړي او د دغه لاسنیوی وکړي. تاسو یو جهان مننه. بس الله دې په ټولو باندې ورحمیږي تا ته هم روغ امین یا رب. بادام د څه کا بادام هلته ایښي دي
اعصاب آرام کله خیره بس انشاءالله ساعت دی روغ شي بیا به بیرته یو چیرته کار انشاءالله د مشکلات به حل شي هر څه به حل شي پوه شولې او په آخر کې بیا هم یو خبره کوو چې اول د هدایت ورکړي که هدایت نه ورکوي خدای دې سرنیګونه کړي امین زه الله دې مال شي. خب دوستان سپاسگزار هستیم از برادر ما امان الله جان یوسفزی و برادر ما خالد ماما یا برادر ما خالد جان از فرانسه. دو هموطن ما کمک کرده بود برای برادر تقدیم کردیم. خداوند یار مددگارتان. الله حافظ. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه‌های بسته تردید قلب.